بیا به داسې سپین پیدا شي هغه به زما دا 2-3 خبرې راواخلي بیا به ټیک ټاک ځینې جوړ کړي بیا به خلک په ما پسې د مور د خور ښکنځاوې کوي زما ټوله کهاني زما ټوله قصه بیان کا ورسه چې زړه مې غواړي د حرم د امام سې ونسې بیا راځه د راویل تر امامانو پرې بیان یې کا که هر چا زه ملامت کړم زما ژبه راکاټ کړي دا زه په سلو خبرو کې 2 درته کوم چا نورې خبرې د کړو نه دي زه څنګه درته وکړم دا ممبر دی هغه کیمرې دي هغه بیانونه هغه موبایل دی تی راسي خو 2 ورځې خو زما سره کښېنئ بیا به تاسو ته پته ولګېږي مسند امام احمد عجب حدیث نقل کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي زه چې زما پر امت بیریږم زه په دا نه بیریږم چې دوی به غریبان وي دوی به فقیران وي دوی به تنګدسته یې الله رب العزت به د دوی د تنګدستۍ او د فقر د وجې دوی مړه کړي یا بې هلاک زه پر دې نه بیریږم د الله رسول فرمایي زه پر دې بیریږم الله به مالونه ډېر کړي الله به روپۍ و دنیا دومره ډېر کړي چې بیا به د دا مال او د دولت د وجې دوی هلاکېږي تباه کېږي دا یقیني خبره د عاجزانو هر سړی چې مالداره دی د لمانځه وخت نه لري هر سړی چې مالداره دی هغه د روزې وخت نه لري هر سړی چې مالداره دی هغه د حج وخت نه لري هر سړی چې مالداره دی هغه د ذکر او اذکار وخت نه لري د الله رسول فرمایي پر دې نه بیریږم چې تاسو غریبان یاست فقیران یاست الله به مې تباه کړي زه پر دې بیریږم الله به دومره دنیا را شوه کړي دې دنیا ته الله به دومره مالونه دولتونه و خلکو ته ورکړي چې هغه به بیا د چیش دعوا شروع کړي هغه به د خدایي دعوې چې دی هغه شروع د خدایي اول د ښځو سړی راغلی و زنانې طلاق وغوښت زنانې طلاق وغوښت ولې طلاق غواړي خورې ویل زما خاوین ما ته خرچه نه راکوي زما خاوین ما ته خرچه نه راکوي یوه زنانه په دې وجه طلاق غواړي چې زما خاوین و ما ته خرچه نه راکوي الله رسول فرمایي په دې به نسئ هلاک چې تاسو روپۍ نه لرئ دنیا نه لرئ مال و دولت نه لرئ تاسو به په دې هلاک سئ چې الله به ورته ته دومره مالونه درکړي آخر به سرکشۍ شروع کوي بغاوت به شروع کوي بغاوت جنګون قتلون مړ او ورسه زما ورته معاشره راواخله په مشت کې ډېر زورور سړی هغه دی چې مشن لري ډېر زورور سړی هغه دی چې هغه مړې کړي الله اکبر قاتل خو الله جهنمي بللی دی قاتل خو د الله رسول جهنمي بللی دی او ته وایې چې زه غټ سړی یم د هغه کسان چې بیا په یو مجلس کې کښېني داسې بیان به درته وکړي ته به قاري حبیب الرحمن صاحب رحمه الله موږ ته بیان کوي چې مړو ته وګورې قبضو ته وګورې جنګو ته وګورې د خلکو مالونه په زور اخیستل وګورې حریان به شي چې الله دا څه ماجرات دا څه حال دی دلته ماته د نیکۍ خبرې کوي لیکن عمل هغه دی چې نیم جهان له ده زیر دی نیم جهان د ده چې دی هغه بېزاره دی نو د الله رسول فرمایي زه پر دې نه بیریږم زما پر امت چې هغه به غریبان وي هغه به فقیران وي هغه به الله هلاک کړي د فقر او د غربت د وجې زه پر دې بیریږم الله به دنیا ډېره درکړي الله به دنیا ډېره درکړي راسه زه به داسې خلک در وښیم د زوی د پلاره سره سلام بند دی د کشر ورور د مشر ورور سره سلام بند دی د لور د مور سره سلام بند دی د زوی د ادې سره سلام بند دی وجه څه ده وجه دا د په مابینځ کې مال او دولت دی دغه مال او دولت موږ دومره سرکشه کړلو موږ دومره باغیان کړلو چې نن موږ خپل بابا ته د بابا په سترګه نه ګورو خپل مشر ته د مشر په سترګه نه ګورو خپل خور ته د خور په سترګه نه ګورو ورسې څونه خوندې دي د کورو څه بندې دي نه راځي ولې نه راځي ورور بنده کړی ولې بنده کړی ما ته حق نه راکوي ما ته حق نه راکوي څنو درنې خبرې دي او په دا حمام کې موږ ټول لڅ تبلیغي به هم وي ملا به هم وي آغا به هم وي پیر به هم وي عاجز صاحب به هم وي دنیا به پیدې جن عقلي لیکن د خور ځای چې رالی یا بابا ما ته نه دي ویلي بابا ما ته دا نه دي ویلي چې د دې حق پکې سته ښه تر نن ورځې دي خور ولا تر نن ورځې دي د خپل بابا لور بلله نن چې د روپۍ ځای رالی د خورتوب پسې د انکار وکوي اول چې ځوان راغلی و مولوي صاحب زما مشر ورور دی راولاړ شوی دی نو مشر دی یا کاغذان کې سم سره د پر نامه ده موږ ټول ځینې ایستلي ټولې خبرې خالي پر خپل نامه اړولې بیا یې د زوی و نامه ته وراړی څوک بدۍ ته مخامخ و جنګ ته مخامخ ولای شرط تړلي یا مولوي صاحب د خدای دپاره لاره راوښیه اوس به څه چمبه کوو
یا ته راسره ولاړ شه ته راسره ولاړ شه ما ورته زه نسم د سره تللی زه به ولاړ شم هغه به ما ته وایي چې مولوي صاحب ډېر واره دا رقم پېښه سوې ده د چا په مرکه ورغلي د خپله ځان هغه وایي مولوي صاحب زموږ د کور مسله ده ډېر معذرت غواړم ته راسه خوږېږې یا بېعزته کېږې یا زیرېږې نو لحاظه په موږ کار مه لرم په موږ کې یو شی نشي پاتې موږ یو وخت یو چا په مرکه تللی وو چې ورغلو نو موږ ټول ملایان سیدان خلک وو دا سړی په دا ویټک کول خو یوه ګنټه بعد را نه اوبه نه چای نه پوښتنه یوه ګنټه بعد چې راغلي ول خیر دی موږ ویل یاره داسې ستا او دا بل جګړه سره سوې ده راغلي ول ته څوک یې وځئ ټوله وځئ الله اکبر دا پښتانه دي دا د جنت ټیکهداران دي دا د اسلام ټیکهداران دي وځئ ولې ظالمه تاله دریم راغلی دی ستا د عزت دپاره ستا د درونتوب دپاره ستا د ناموس دپاره راغلی ستا دغه حال دی بیا ځکه الله رب العزت ټول په بدۍ اخته کړلو ټول په جنګو په قتلو اخته کړلو څوک د کورو څه ورک دي څوک د کلو ورک دي څوک د وطنو څه ورک دي ولاړو داسې بیا الله رب العزت یو ورځ نه مو نشان عمر میټاو کړي واخد ازما ستا ټول دا ځانو ته چې قبایل وای دا ګلستان دي څه وای دا میزي اډه دي څه وای دا زموږ پښین دي څه وای ځپ چې دا آس پاس علاقې راواخله څه حال دی بدې کې ښه په دې خبرې چې والله زما حق نه دی لیکن بیا یې هم غواړې ښه په دې خبرې چې والله دا د ددې دا شی بیا یې هم غواړې طلاق هم ورته اخلې قتل هم کوې جنګ هم کوې لور سبحان الله الله اکبر استغفر الله ابله جو سړی راغلی زما سره نور مېلمانه هم ناست خیر د خپله یو مسله وه ما چې مولوي صاحب یو سړی دی د بل سړي کور والا یې دا شپږمه میاشته بیا ولې ده د ځانه سره په کور کې استی شپږمه میاشته ده د ځان کور والا کړې ده دا د دې علاقې خبره ده دا شپږمه میاشته ول مولوي صاحب تا چا بل بیان کې خبره کړې وه ده چا زوی ویل ما مور داسې ما زړه ته نه لوېدله چې بیا زه په دا فیصله او په دا مسله ورننوتلمه ما غوږونه ونیمالې یا الله دا څه حال دی یو سړی واده سوې ښځه له خاونده بیا یې په کور کې د ځانه سره استوي داسې استوي لکه خپله کور والا په خدای قسم ډبرې نه دي ورېدلې راباندې لږ دي والله طوفان نوح نه دي راباندې راغلی راباندې لږ دی والله چې د غاړو مې سره نیولې وای هر سړي دا بل وژلی وای راباندې لږ ده چې داسې خبرې زما او ستا په دې معاشره کې شته څوک په دې مخنیوی کوي حکومت خو وایي وروره دی هغه وچشتي لړاوې که بیا خپل حکومت کوه قرار بې غمه ناست دی کې بلان دي کې روپۍ دي کې حکومت دی کې سرداري ده ډېر بې غمه خپل کار کوي دی په جنګو سره اخته کړي دي ډیمونه دي څه وایي اوبه دي څه وایي روډونه دي څه وایي هسپتالونه دي څه وایي اسکولونه دي څه وایي موږ په دغه مو اخته کړلو بیا یې راته ویلې ول تی قبایل یاست موږ خوشحاله سو موږ قبایل یو چې زه قبایل یم بیا به یو سړی راولاړېږي د چا بل کوروالا بیا یې په شپږ میاشتې بیا ولي الله اکبر دا قبایلیت نه دی دا لعنت دی لعنت دي پر داسې قبایلو باندې لعنت دي پر داسې پښتنو یې لعنت دي پر داسې مسلمانانو یې چې هغه یو سړی خپله کور والا و چاته ورکوي یا جن بیا یې بیا وایي غږ مه لره که نه بیا تا ته به زه داسې وکړم دا څه حال دی ولې به الله رب العزت عذابونه نه راولي ولې به الله رب العزت موږ د خنجرانو په شکل نه کوي ولې به الله موږ د بېزوګیانو په شکل باندې نه کوي دا زه په سلو خبرو کې دوې درته کوم چا نورې خبرې د کړو نه دي زه څنګه درته وکړمه دا ممبر دی هغه کیمرې دي هغه بیانونه هغه موبایل دی تی راسې خو دوې ورځې خو زما سره کښېنئ بیا به تاسو ته پته ولګېږي عجبه بله الله اکبر استغفر الله الله دې موږ وساتي پرون یو ځوان راغله پرون زه ډېر درنې خبرې کوم چې کوم څوک خوا به دی د هغه پلار دی په قبر کې لا باده کړي خبرې به نه سره ښایو نو به ما ته لاره راښایه ول مولوي صاحب ما واده وکړ ګوره دا د پرون خبره الله په ما خبر دی په اوداسه یم زه اوس نسم ویلی چې الله دې ما جهنم ځای کې مسلمان دپاره نه ده پکار مولوي صاحب زما کور والا ما واده وکړي بیا زه پوه شولم چې زما کور والا مطلب داسې خبره ده بیا ما پوښتنه وکړه بیا ما پر قرآن کښېنوله ول دې راته ویلې چې زه په ښو په بدو پوه سوی یم زما ورور زما سره دا ژوند چې دی هغه تېر کړی په لا اله الا الله محمد رسول الله کې خلاف درته وایم چې زه په ښو په بدو پوه سوی یم زما ورور دی هغه زما سره تر ننه ورځې پورې ول ما ته د قرآن او د حدیث لاره راوښیه مولوي صاحب
زه توبه زه استغفار زه معافي د الله څخه غواړم زه ستاسې څخه معافي غواړم زه د خپلو خویندو لوڼو څخه معافي غواړم چې دا زما مجلس راوړي زه ډېره معافي غواړم والله العظیم که دلاوره یم په خدای قسم که غښتلی یم په خدای قسم که یا بدماش یم څه وکړم الله رب العزت دغه ځای ته زه رارسولی دا د پرون خبره ښایسته ځوان راسي د واده یې د میاشتې 2 و 3 سوي نه دي بیا دا مسله وي مولوي صاحب ول دې ته مجبوره سم چې ځان مړ کړم ما ستا بیان واورېدی ستا له دا یم د لرې ځایه راغلی یم د خدای دپاره لار راورښیه څنګه خبرې دي یاره بای زما دپاره په کار دا وه چې ما دا ممبر پرې ایښی وای تی پر دغه ځای پاته سوي وای د ډېره شرمه د ډېره حیا بیا به داسې سپیم پیدا شي هغه به زما دا 2-3 خبرې راواخلي بیا به ټیک ټاک ځینې جوړ کړي بیا به خلک په ما پسې د مور د خور ښکنځاوې کوي زما ټوله کهاني زما ټوله قصه بیان کا ورسه چې زړه مې غواړي د حرم د امامه سې ونسې بیا راځه د راویل تر امامانو پرې بیان یې کا که هر چا زه ملامت کړم زما ژبه راکاټ کړي زه به تا څنګه خبره وم زه تا پردل خبر کړم دا نشي کېدلی نو چې نشي کېدلی د اکا زوی دې څه وایي د ماما زوی دې څه وایي د خاله زوی دې څه وایي د عمه زوی دې څه وایي پلانی دې څه وایي دا شان نه چلیږي هیڅ په اسلام کې د دې خبرو گنجایش نشته که نه منې دا یې د ورور حال دی ولې د الله رسول فرمایي چې کله کوچنیان بچیان 7 کالو ته ورسېدو اتو 19 کالو ته ورسېدل بسترې ور جلا کړي ولې فرمایي کوچنی ورور خور په یوه بستره کې سره پرېوځي چې کله 7 کال اتو 9 کال ته بیا بسترې ور جلا کړه د الله رسول فرمایي هغه 1400 کاله مخکې د الله رسول فرمایلی دي نن ما ورته څنګه کوو زه څه درته ووایم دا زه د شکارپور کیسې نه درته کوم دا زه د انډیا کیسې نه درته کوم دا د پخو پښتنو کیسې درته کوم د دیندارو پښتنو کیسې درته کوم چې په مسجد کې د دوی د لمنځو د لاسه لار نه کیږي زه به د دې خبرو څخه عبرت اخلم تاسو هم د دې خبرو څخه عبرت واخلئ ما مخکې درته ویلي چې ما ته کور والا ویلې بیا د بید ډېره معافي ما ویل دې راته ویلې داسې نږدې هغه قریبان عزیزان دي نږدې یعنې ورونه بل دا زنانو ته به ډوډۍ وکړم ما ورته په دوژخ کې هغې سره ویلې ډوډۍ موډۍ نه غواړي صحیح سلو ته به دا خبرې جوړوې بیا به د عزت بچاوېږي کنې هېڅ څوک د چا د عزت په کیسه کې نه دی هېڅ څوک نه دی چې یو سړی د چا کوروالا 6 میاشتې د ځانه سره ګرځوي یعنی دا که ما یوه خبره خلاف وکړه په تاسو هر سړي ته په تاسو کې حق دی زما ژبه را پرېږدي او که ما صحیح خبره کړې وې رښتیا خبره مې کړې وله نعوذ بالله الله اکبر الله دې ما ته هغه جهنم راکړي چې د ابوجهل مرکز دی یا ځای دی که به زه خپل شهرت غواړم یا زه دا غواړم چې یاره زما په فیسبوک کې ویوز زیات شي خلک زیات زه نه غواړم الله په ما خبر دی که زما نفس دا غواړي یا الله ما د نفس د شرارت وساته زه ستا د عزت لپاره وایم زه د خپل عزت لپاره وایم زه ستاسو د وطن د علاقې ملا یم زه ستاسو د وطن د علاقې امام یم چې څه ته یې هغه زه یم خیر ټیم را باندې پرست زما خبرې ډېرې پاته وي عزیزانو الله دې هدایت راته وکړي الله دې معاشره د داسې خبرو وساتي الله رب العزت دا چې څه پریشانۍ غمونه الله دې و دې خلکو ته هدایت که هدایت نه یا الله په سکینټو کې و هغه قبر ته ورسوي چې بیا قبر لا ورک شي الله رب العزت زموږ د کورو عزتونه را بچاو د هر چا په کورو کې غمونه پریشانۍ راغلي دي هغه د الله رب العزت د دې لپاره د جنت سبب وګرځي الله رب العزت دا ټول عذابونه فتنې څه الله دې د خپل حبيب په خاطر د محمد رسول الله په خاطر دا خبرې لمر سلیری کې الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مشتمر راکړي چې موږ مردا و لا اله الا الله محمد رسول